د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا د هیواد د خصوصي پوهنتونونو له همغږي کوونکي احمد پوپل او دغه ولایت د نادولتي پوهنتونونو له استادانو سره د ولایت په مقام کې وکتل. په دې کتنه کې احمد پوپل د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د محصلینو لپاره د رامنځته شویو شرایطو په اړه خبرې وکړې او ویل هڅه کیږي ترڅو هغه کسانو ته چې په نادولتي ادارو کې د زده کړو توان نه لري د وړیا زده کړو زمینه ورته برابره شي. نوموړي دغه راز په بلخ کې د 11 خصوصي پوهنتونونو له فعالیت څخه خوښي څرګنده کړه او له یادو بنسټونو څخه د هیواد د چارواکو ملاتړ مهم وباله. دغه راز د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا د خصوصي پوهنتونونو له کارونو ستاینه وکړه او د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ یې د ځوان نسل د روزنې په برخه کې د یادو بنسټونو رول اغیزمن وباله. نوموړي ټینګار وکړ چې اسلامي امارت له ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه پرته له تبعیض ملاتړ کوي. په پای کې د بلخ ولایت والي له استادانو څخه وغوښتل چې د اسلامي روحیې په پیاوړتیا سره د محصلینو په وده او زده کړه کې مرسته وکړي.